ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني لومړی پیغام راستولی دی. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته ویلي دي موږ باید د تروریزم په وړاندې ستراتیژي ولرو. ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني باید په سیمه کې ګډ اقتصاد وي او ټول افغانانو ته باید ډاډ ورکول شي. ډاکټر صاحب غني پر ده ډېر ټینګار کړی دی او پر طالبانو یې بېلابېل غږونه هم ترسره کړي دي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي سیمه باید ګډ اقتصاد او ولري. ښاغلي غني ویلي دي د تروریزم پر وړاندې شته ستراتیژي باید تطبیق شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د سولې د ټینګښت لپاره په ټول فرصتونه وکاروي او په اقتصادي براعظم د بدلیدو فرصت ته په کتو باید د سیمې هیوادونو مشترک اقتصاد ولري. ولسمشر غني دغه څرګندونې د مارچ په 28 ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه جوړ شوي نړیوال کنفرانس کې وکړې. د هغه په خبره لوی سیمه ییزې پروژې کې تطبیق شي نو خپله خلکو ته به مو د هوساینې برخه کې زیات خدمت کړی وی. د افغان ولسمشر له څرګندونو بریښي چې نوموړی په سیمه کې اقتصادي پروژو پر مټ چې افغانستان پکې محوري رول ولوبوي د سولې د ټینګښت لټه کوي. ښاغلي ولسمشر غني طالبانو ته هم ویلي دي تاسو باید زموږ پر قدم ولاړ شئ او افغان ولس ته ډاډ ورکړئ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. الله په امان، تر بیا خیر چرې.